السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول ملګرو دوستان ته خپل د مینې محبت سلامونه وړاندې کوم. فصل سلامه څه د خیر کثیر د سلسلې څلورمه برخه به ان شاء الله تعالی ستاسو حضور ته وړاندې کوم. محترمو دوستانو، نن به بیا یو داسې ذکر شریف ستاسو حضور ته پیش کو چې د ثوابونو خزانه ده. دونه ثوابونه په دې ذکر شریف کې موجود دي او یو دونه بهترین ذکر شریف دی چې په احادیث مبارکانو کې د ډېر به حد صفت شوی دی. حضرت جناب سرور کائنات صلی الله علیه و علی آله و صحبه وسلم مبارک فرمایي، وایي هغه څوک چې دا ذکر شریف وکړي، بسم الله الرحمن الرحیم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا ذکر شریف چې څوک وایي 10 واره وکړي، د دې سړي ثواب او اجر به دونه وي لکه دی چې 4 انسانان د حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک د اولاد څخه دا 4 کسان دی آزاد کړي. دا څونه ډیر اجر دی. طریقه د دې ذکر شریف داسې ده، سنت طریقه داسې ده چې سړی سهار لمونځ وکړي، سلام چې امام وګرځوي. امام چې سلام وګرځوي نو خو امام خلکو ته مخ را اړوي او خلک په خپلو ځایو ناست چې د دعا انتظار کوي. بهتره طریقه دا ده چې سړی په دې وخت کې دا ذکر شریف وکړي. ډېر خلک خو پر ګوتو باندې تسبیحات وایي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، هغه درودیش هغه وایي. خو بهتره طریقه دا ده چې امام سلام وګرځوي نو خلک دې پر دغه شکل باندې ناست وي لکه څنګه چې پر اتحیاتو باندې ناست وه، نو تغییر دې خپل شکل ته نه ورکوي، خپل هیئت و ناستې ته دې تغییر نه ورکوي. یعنې مثلا هغه پښه چې جګه نیولې وه هغه پښه دې نه کښته کوي، هغه یوه پښه چې دی جګه نیولې وه او د اتحیاتو په شکل ناست وه نو هغه شکل دې نه بدلوي او نه دې خپل د اتحیاتو ډول ته تغییر ورکوي، پښه دې هغسې جګه نیولي پر هغه شکل باندې. او دا ذکر شریف دې 10 واره ووایي. د دعا در وخته پورې دې دغه ذکر شریف 10 واره پوره کړي. او امام خو مجبور دی چې خلکو ته مخ را وګرځوي، خو هغه دې هم کوشش دا وکړي چې پښه دې نه کښته کوي، بلکې هغه یوه پښه چې جګه درول د هغه دې هغسې جګه ودروي، خلکو ته دې مخ را وګرځوي او دا ذکر شریف کې 10 واره ووایي. ماښام چې بیا لمونځ وسو، فرض وسول، سنت وسول، یا د سنتو وروسته یا د نفلو وروسته، مطلب چې دی پر هغه شکل د اتحیات ناست وي، بس پر هغه شکل باندې چې سلام یې وګرځوي بیا دې 10 واره دا ذکر شریف ووایي. نو د دې دونه ډېر اجر دی لکه یو سړی چې په دا هر وارې ویلو کې، یعنی که سهار یې دی ووایي که ماښام ووایي، الله جل جلاله به دونه ثواب ورکړي لکه 4 انسانان چې د اسماعیل علیه السلام مبارک د اولادیې څخه دی آزاد کړي. دا د اسماعیل علیه السلام د اولادیې خبره چې کیږي په دې کې هدف دا دی، یو خو د مریانو ازادېدل، دا بیخي په خپل ځان کې ډېر غټ اجر لري چې سړی مری ازادي. بیا نو چې د حضرت اسماعیل علیه السلام د اولادیې څخه څوک مری ازادي، نو د حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک خو نبی و، د هغه اولاده مسلمانان و او عرب و. د دې مطلب دا سو، یعنی هغه 4 مسلمانان چې خلکو په ناپوهی یا په جهالت یا کافرانو په زور بیولي او د مسلمانانو چې مریان جوړ کړي، دی په حقیقت کې د اسماعیل علیه السلام د اولادیې څخه دون ظلم ورسره سوی چې دی څخه مریان جوړ سوي او بیا خلک د مریانو په شکل استعمالي، او یو سړی راسي او دا 4 کسان رانیسي او بیا آزاد کړي. د دې څونه اجر دی. یو خمریات آزاد کړل، بل نو هغه کسان چې ظلم ورسره سوی او په ظلم باندې مریان ځین جوړ سوي و هغه دغه ظلم څخه خلاص کړل، نو دا به الله تعالی څونه اجر ورکړي. تاسو په نن زمانه کې اوس فکر وکړئ، یو مسلمان مثلا د کور څخه یو هلک وتښتول شي، کافران یا ظالمان یو هلک د کور څخه وتښتي او چې ویې تښتوي، بیا نو د دې هلک سره دونه ظلم شروع کړي چې دغه سمریې جوړ کړي او بیا یو د بل سره خرڅوي او هغه پلرونو
او کورنۍ یې څونه اندازه پسې پریشانه وي او یو سړی راسي او دا هلک د هغه ظالمانو او د کافرانو د لاس څخه واخلي، ازاد یې کړي او خپل کور ته یې مثلا راورسوي، د دې سړي به څونه اجر وي، څونه غټ خدمت یې وکړي، څونه لوی د اجر کار یې وکړي. نو دغه څلور کسان د اسماعیل علیه السلام مبارک د اولاد یې څخه ازادول هم دغه معنا، یعنې داسې څلور کسان چې دغونه ظلم ورسره سوي، په زور مریان ګرځول سوي او سړی ازاد کړي، نو الله جل جلاله به څونه اجر ورکړي. نو په دغه لس وارې ویلو کې دغونه اجر موجود دی. او داسې فکر مه کوئ چې دا به نو اجر به نو یوازې پخوانیو خلکو یا نورو خلکو ته موږ توس که دغه ذکر چې په لس واره ووایو نو موږ توس ته الله جل جلاله دغونه اجر راکوي. الله جل جلاله هېڅوک نه دی خاص کړی چې پلانکې ته دا اجر ورکوم پلانکې ته یې نه ورکوم، او نه نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک څوک خاص کړی دي، بلکې دا کوشش وکړي د خپل ځان معمول وګرځوي. موږ توس به همیشه کوشش کوو چې دغسې اذکار او دغسې عبادات داسې شیان چې موږ واورو اول بیا د خپل کورنۍ سره شریکوو، خپل د کور انسانان هغه به په خبرو. دا زموږ توس د کور انسانان زنانه دا هم پر موږ توس باندې حق لري، دا خپل اولادونه هم پر موږ توس باندې حق لري، هغه باید موږ توس د دې اجر څخه خبر کو، هغه باید موږ توس د دې اذکارو څخه خبر کو، هغوی ته دا وښیي چې سهار چې لمونځ وکړي مثلا زنانه ورته ووایي پر ځای د دې چې تاسې سهار لمونځ وکړي او ژر ولاړېږي بیا د کور په خدمت اخته کېږي یا په چایو په جارو په نورو خدمتونو د کور اخته کېږي، داسې مه کوئ. پر هغه مسله باندې کښېنئ او دغه ذکر شریف ووایست او نور اذکار چې آینده ستاسو حضور ته انشاء الله تعالی وړاندې کېږي هغه شیانو باندې دی عادي وګرځوئ. الله جل جلاله به هغو ته هم دغونه اجر ورکړي، د هغو په اجر به تاسو هم ورسره شریکان یاست، تاسې هم د خپل ځان معمول وګرځوئ، الله جل جلاله به ډېر اجرونه درکړي. بعضې هغه کسان چې په طریقت کې داخل وي هغوی داسې کوي چې سهار لمونځ وسو نو فورا دی په خپل د قلبي ذکر باندې مشغول کېږي، خو داسې په کار نه ده. د طریقت خلکو دپاره دا ډېره ضروري ده چې دوی د سنت طریقې اتباع وکړي او په سنت طریقې باندې عمل وکړي. دا د طریقت د خلکو دپاره بیخي ډېره ضرور ده، ځکه چې په ټولو طریقو کې خصوصا نقشبندیه مبارکه طریقه کې د ټول مشایخو مبارکانو ټینګار دا دی چې تاسو به اتباع د سنت کوئ، متابعت د سنت طریقې به کوئ، کوم شی چې مو ولیدئ چې دا سنت طریقه ده حتما به یې متابعت کوئ. نو دا خو د سنت طریقه سول، نو پر ځای د دې چې سلام وګرځېږي او دوی په خپل قلبي ذکر مشغول شي، په کار دا ده چې هغه سنت طریقې اذکار هغه دوی ووایي او په خپل سنت طریقې اذکار باندې مشغول شي، د هغه څه چې فارغ شو بیا د خپل د طریقت په ذکر باندې مشغول شي. او بل مهمه خبر دا ده چې سړی دغه اذکار کوي نو دا اذکار به دی داسې طریقه باندې کوي چې په خوله خو یې وایي خو دی به کوشش کوي چې په زړه یې هم ورسره ووایي، یعنې دی به داسې نه کوي چې یوازې به په خوله باندې وایي او زړه به یې غافل وي، بلکې دی به دا په خوله چې وایي دی به دا نیت ورسره کوي چې زما زړه یې هم وایي او په د خپل زړه باندې به هم دا ذکر وایي. ځکه چې د مشایخو مبارکانو دا خبره کړې ده او محدثینو مبارکانو هم دا خبره د ټول علماو پر دې اتفاق دی چې بهترین د ذکرو هغه ذکر دی چې هغه هم په خوله سره وي او هم په زړه سره وي، او د هغه څه وروسته بیا هغه ذکر ډېر افضل دی چې یوازې په زړه سره وي. درېیمه درجه نه بیا د هغه ذکر دی چې یوازې په ژبه سره وي او په زړه باندې نه وي. نو د ټولو څه بهتر ذکر هغه دی. سنت اذکار خو نو ټول په خوله باندې ویل کېږي، نو سړی به دا کوشش کوي چې زړه هم ورسره ملګری شي او په زړه باندې هم ووایي. الله جل جلاله دې ټول دوستانو ته توفیق نصیب کړي. خو دا طریقه ډیره بهتره ده چې سړی سهار ما سلام وګرځېدی امام سلام وګرځوي نو سړی دغه اول د واره به پر هغه شکل چې ناستو دا ذکر شریف چې ولس واره ووایي د هغه څه وروسته بیا دې هغه سبحان الله درود یې الحمدلله درود یې الله اکبر څلور یې هغه دې بیا وروسته کې حتی کې د دعا وروسته کې هم پروا نه لري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.